یار دغه پاڼه اوږده دغه باید زه راغوڅه کړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وکیل صاحب ښې جوړي صحتونه ښه دي؟ ښه یم وکیل صاحب، ته ښه یې؟ صحت ته ښه دی؟ ژوندی اوسې، خیر اوسې، کور ودان. وکیل صاحب چیرته یې په خیر؟ او بس قرنطین یو، دیره کې ناست یو. ها وکیل صاحب، وکیل فرهاد هم راسره دی او موږ مشوره وکړه چې بېګاله روژه ماتي لپاره ستاسو دیرې ته درشو او غورې به مو وکړو. همدلته یم، په خیر راشي، په دواړو سترګې په لار یو درته. بس ماښام روژه ماتې به م انشاءالله ما سره یې، زه به پته وم. سمه ده؟ صحیح ده، په خیر راشه، په خیر راشه. عمرانه دلته راشه. څه مو ویل وکیل صاحب راغلم. ښه عمران خان، داسې وکړه چې بېګا ته حاجي صاحب پرویز او وکیل فرهاد راځي. روژه ماتې به انشاءالله زمونږ په دیره کې مونږ سره نو ته داسې وکړه چې څه تیارې وکړه، قدرت الله سټور ته لاړ شه او چې څه سودا لګي ماښام دپاره راوړه، ګورې چې څه کمی ونه شي. سمه ده؟ سمه ده، په سترګو وکیل صاحب. ګوره حمزه، هغه ته ووایه چې لږ تشویش مه کوه، لږه ګزاره کوه، وبه شي. تورخم لارې اوس بندې دي. ما د ګمرک رئیس ته زنګ وهلی و چې څنګه لارې خلاصې شي، د ګاډي به مستقیم دته ور ورسېږي. نور د خبرو څه ضرورت؟ او که هغه تا ته بیا زنګ وایي که نه، نو ورته وایي وکیل صاحب ته مستقیم ولې زنګ نه کوي؟ په افغانستان کې صرف زور او طاقت چلېږي او هغه زور الله ما ته راکړی دی. په ټول افغانستان کې به رانه ژوند ولیکي. داسې خبره خو نه ده وکیل صاحب. دا سمه ده. که بیا څه ویلې بیا زما نمبر ورکړه، ما سره وګورې چې یو څوک خبرې کوي په موبایل باندې یا دوه کسان لګیا وي، منځ کې دا خبرې مه کوه. اوس وایه څه خبره ده؟ وکیل صاحب زه پیشنامه تلم، ویل بیا به تاسو پیشنامه یا ویښسته یا ویده. ویل حلیم ته دې ویلی وی چې پیسې راکړی زه به کور ته تللی یم. نو څنګه پیسې؟ خو د روژې په اوله ورځ تلې کور ته، منشي ته مې ویل 10,000 افغانۍ درکړي، نو معاش خو دې لا پوره نه دی، څنګه پیسې غواړي؟ وکیل صاحب هغه خو د تېرې میاشتې معاش و، تاسو ته به منشي نه یې ویلې که د دې میاشتې معاش راته راکړې ډېره مجبور یم، هغې کې ضرورت مه دی ورته. هغه صحیح ده، زه به منشي سره وغږېږم او ته سبوی لاړ شه، څه چاره ځان له وکړه. ځه وکیل صاحب څه خیرات خو راته نه راکړې، خپل حق مې دی، خپل حق درنه غواړم. د څه شي حق رانه غواړې؟ د پارلمان وکیل سره څوک داسې خبرې کوي لکه ته چې کوې؟ چا درته د مشر او کشر ادب نه دی ښودلی؟ دا زما دیره ده او ته زما یو نوکر مزدور یې. زما پلار نه یې چې په دومره غټ اواز زما سره خبرې کوې. وکیل صاحب د غریبۍ پیغور راته مه راکوه. دا سمه ده چې زه غریب یم خو بې غیرته نه یم. دلته ما کار کړی، ما خوله تویه کړې، پیسې به راکړې او ښه نر غوندې به یې راکړې، ځکه چې پیسې زما حق دی. څه شي حق دی؟ وکیل صاحب وکیل صاحب وکیل صاحب مرګ د سترګو د رب څخه نږدې دی. کبر، غرور، تکبر مه کوئ. یو بل سره مینه او محبت وکړئ.